خو که هلته چمن په وینو لړلی وي چمن جنازې پورته کوي او ته په اسمبلۍ کې ایسي ته ناست یې بیا دلته پر خپل بجټ باندې غږیږي په خپل کمیشن باندې لګیا یې د ټیکهدارانو سره د معاملات روان کړي وي نو ته د دې وطن خاین یې ته د دې وطن قاتل یې دا د دې وطن وګړي به هېڅکله هم تا نه کړي معاف عزیزانو دا خلکو ته موږ دا وایو چې تاسو د دې پنجابي استعمار څومره هم تابعداري وکړئ هر څومره د دوی په پښو کې ورپرېوځئ خو یو ورځ به راځي چې د دې وطن واک به د دغه ناستو خلکو په لاس کې بیا به تاسو هم د دې پنجابي سره دا پښتون افغان ولس هېڅکله معاف نه کړي تاسو به د دې وطن غداران کټپوتلي اسمبلۍ په حواله باندې کوو چې دلته ټول هغه کټپوتلي خلک یې سره کوله کړي دي دا خلک دلته ناست دي اصل کې د اسمبلۍ کې د ناست خلکو کار دا وي چې کله پر یو وطن مصیبت راسي کله بدامني راسي کله بېروزګاري راسي نو دوی سره کښېني د هغه غم به خوري خو لهذا دوی صاحبان یې صرف د دې لپاره راوستلي دي چې هغه اعلان ورته وکړي چې موږ یې چمبم لرو سبا دلته قاتل دی چټۍ د ده په هغه ورځ باندې ریلۍ راایستلي بریتونه شک نیولي وي یا دی د 14 اګست په ورځ راوځي یا د 23 مارچ په ورځ راوځي خو دلته چې زما په چمن کې د خلکو وینې توی سولې موږ جنازې پورته کوو ټول چمن پر احتجاج ناست دی بیا دا یو سړی نه دی ورغلی د چمن د ولس نمایندګي نه ده کړې نه د دې پښتون افغان ولس نمایندګي کړې ده نو لهذا دا خلکو ته موږ دا وایو چې تاسو د دې پنجابي استعمار څومره هم تابعداري وکړئ هر څومره د دوی په پښو کې ورپرېوځئ خو یو ورځ به راځي چې د دې وطن واک به د دغه ناستو خلکو په لاس کې بیا به تاسو هم د دې پنجابي سره دا پښتون افغان ولس هېڅکله معاف نه کړي تاسو به د دې وطن غداران یاست لهذا اوس هم وخت شته که په دغه اسمبلۍ کې هر څوک ځان ته پښتون وایي افغان وایي دا د اخلاقي طور د دې اسمبلۍ د اجلاسو څخه بایکاټ وکړي چې تاسو په چمن کې د پښتنو قتل عام کړی دی تاسو د پښتنو وینې توی کړې دي موږ کتن د دې اسمبلۍ په اجلاسو کې شرکت نشو کولی خو که هلته چمن په وینو لړلی وي چمن جنازې پورته کوي او ته په اسمبلۍ کې ایسي ته ناست یې بیا دلته پر خپل بجټ باندې غږیږي په خپل کمیشن باندې لګیا یې د ټیکهدارانو سره د معاملات روان کړي وي نو ته د دې وطن خاین یې ته د دې وطن قاتل یې دا د دې وطن وګړي به هېڅکله هم تا نه کړي معاف عزیزانو دا خلکو چې هلته کومه تماشه روانه کړې ده د دې ډېرې خطرناکه ارادې دي لهذا موږ به هم ورته چمتو کېږو پکار دا دی چې نن موږ احتجاج وکړئ را روان سټپ موږ تر دې هم سخت واخلو بیا بل سټپ تر هغه هم سخت واخلو او په آخر کې دا ټول وطن ورته وتړو ټول وطن ورته لاکډاون کړو چې زما د وطنه څه به وځې ما پرېږده زما ولس پرېږده زما د وطن امن پرېږده چې تر څو پورې دا خلک موږ ایستلي نه یي دې ته ټول راوتلي نه یو په سخترینو احتجاجو باندې موږ پیل نه یې کړی دا د چمن معامله به بیا دلته تر کوټې را رسېږي او بیا به د کوټې صدا تر ژوبو پورې دوی غځوي ټول پښتونخوا وطن به په دا لپیټ کې اخلي